زما خوږو دوستانو مسافرو او بچو السلام علیکم. نن د تراس یو وړه شان کیسه کومه او بیا وابې ورئ. خو د کیسې نه مخکې راته یو خبره کوم. څه خبره کې؟ دا یو ټکی زما واورئ چې د شروع مې په کیسو کړې ده، نو زه درته دک کوم چې ګوره د مور او د پلار د دوی ډېر زیات خاطر کوئ. چې څومره خاطره وکړو نو الله تعالی به ورته بخشش وکړي او موږ ډېر قرضدار یو د الله تعالی ډېر. دا موږ د خلاص دا موږ ته نه شو خلاصولی. ولې چې نن یو میاشت مخکې موږ 5 مونځونه نه کړي، انه اوس پیسو وکړو، خو بس خو ډېره که نه نو چې لاړو نو د الله پر رحم باندې به کېږي او د الله پر رحم باندې به موږ ځان خلاصوو. یعنې خلاصولو بندوبست خراب دی. دا مهرباني وکئ چې د پلار او د مور دې خاطر کوئ، او چې کله مونځ کوئ نو یو 4 رکاته پکې قضا مونځ ګزارم فرض دا پکې کوئ، نو الله تعالی به موږ ته بخشش وکړي. ځکه چې ډېره ګرانه ورځ موږ ته پرته ده، انو د خلاصېدو څه امکان پکې نشته، خو د الله په رحم باندې به موږ خلاصېږو. نه دا زمانه یقیني واورئ چې ګوره خلاصېدو بندوبست نشته. نو اوس درته یو وړه شان خبره کومه او بیا وابې ورئ. پخوا زمانه کې یو ماما او یو خوریی. ماما او خوریی دا چې دا ډېر اوچت چې دی نو ډاکوان وو. ډاکې به یې کولې او چا لاندې کولی نه شو. چې کومه بادشاهۍ کې دی اوسېده نو په هغې بادشاهۍ کې چې کوم غټ خلک وو هغه ټول دی ووو. نو ماما او خوریی کېناستو دواړه، نو وی چې یاره ماما موږ ګورې مالدار سړی یو پرېنښود، ټوله ووال او د وروستو نه راپسې زور هم ډېر دی، ځکه چې وایي په کلي کې غله دي او ماما او خوریی دي، ان چې دا څوک دي؟ نو هغه ورته یا خوریی وي کورونه خو موږ خو ټول څوک پرېنښودو، د هر کور نه موږ شی راړو، هر یو مالدار نه د غریب نه هر یو مالدار کور موږ ووو او شی ترې راړو کور ته او خدای پاک او بچ کوي. نو دی ماما او خوریی ناست دي، نو دواړه صلاح کوي، ورته وي یاره خوریی ورته وي ماماجي وي یو کار نه کوو، د بادشاه دا کور نه وو نه نو دی ورته وایي ولې نه وو؟ اوبې وو؟ ورته وایي ښه کله به یې وو؟ سبا شپه نه بله شپه به یې وو. دی دواړو دا میټینګ وکړو چې ویې که د خیره سره نو دا ماما او دا خوریی دی دواړه په دکه کور باندې د شپې ورلو. چې ورله د خیره سره نو اوس په دی څه هنر باندې دې ته دننه ځي. نو دا ماما او خوریی دکه ځای یو بل ته وایي چې ستا خپل سمی دی او زما خپل سمی دی، زه په خپل سمی ځم او ته په خپل سمی ځې، ځکه چې دواړه که یو ځای ونیسلو نو بیا به کار خراب وي، خو ته جدا غاړه باندې ورشه زه په جدا غاړه ورشم. نو دی دواړه بله شپه د بادشاه کور ته روان شو غلا لپاره. په لاره کې چې دی نو دی ولګېدو، د یو غټه څانګ پرې کړه دې خوریي، هغه یې ځان سره مخې ته نیولې ده، ځان سره یې نیولې ده. نو که چېرې څوکیداران وي نو ګوري نه یې وایي دا خو ډکې دی، نو هغه ونه د ځان سره واغسته هغه څانګ او هغې کې پاڼې هم دي، نو ده پې ځان بچ کړی دی او ورو ورو مخکې مخکې ځي. هغه څوکیداران په ځای ځای باندې پاتې شو او دی ولګېد او دی بادشاه کره ور واوښت. چې دی بادشاه کره ور واوښته د خیره سره نو هغه پیسو ته یې ځان ورسو. 2-4 کمرې دننه هغه پیسې پرتې وي، خزانه وه، او د هغې خزانې ته ځان ورسو. چا ورسو ته؟ دې خوریي. هغه ماما یې چې کوم دی هغه په بل طرف باندې دې کمرو ته ځان نه ورسو او دا خوریی ړم دی او پیسې راخلي او په تیلو کې یې اچوي. دا ماما یې ولګېد او د ده پر یې سټ باندې د شا غاړې نه توره کېښوده، ورته یې ګوره زه پکې حصه دار یم.
هغه ته ما تا نه ما کله چې دنه پیسه خواږه کړې ده هر ځای کې ته ما سره یو ځای نو که نن جدا جدا رالو نو څه چلو شو خو دا دې چل چې بس دې پیسو تنخلا دی ولګېده ښه د مزې دواړو تیلی را ډکې کړي او را روان شو چې را روان شو نو دکه ونه د ځان سره هلته کې بیخې ده هغه څانګې بیا را واغسته او دې خورۍ ځان سره نیولې ده او را روان دی او ماما یې دکه شان دی دی چې تر سمنده پورې راغی را خورۍ نو د څوکیدارانو نه ځان نه ویست او ماما یې پکې ګیر شه ماما یې ونیسوله چې وینیسه ورته یې وي داسې چل دی چې خلاصېدی اوس نه شي ځکه چې دا ډېر غټ پوچ دی خو چې زما چې دا تاسو په کومه طریقه دننه تلي وئ او دا راځئ څنګه ده ته یې ووایي چې خورۍ دی ده ورته وایي زما خورۍ نشته ځکه یک یوازې یم زه یوازې راغلی یم غلاله ورته یره داسې کیدی نه شي تاسو به دواړه وئ خو زموږ نه هغه یو تللی دی سی به دی ولګېد او دا ماما یې وله ونیسو چې ماما یې ونیسو انصاري بادشاه ته پیش کو بادشاه دې تپوسونه وکړه چې ښه هغه بل چې د ناستاسلې ورته یا د ما خورۍ دی خو شا قربان ما سره نه دی راغلی زه یک یوازې راغلی یم غلاله او غلا مې کړې ده په راتلو کې دی نیم نیولې او په واپسۍ کې ونیولم اوس یې تا خواته راوستم هغه ورته وي ښه خورۍ دې کوم ځای دی اوس ما ته هېڅ پته نشته خورۍ دي هر ځای کې چې دی خو ما ته معلوم نه چې زه تاسو ته وایم چې پلاني ځای کې ناست ورشئ ورپسې ورته یې ښه بادشاه ولګېده او دې وزیرانو ته یې ووي او دې نوکرانو ته یې ووي چې دې د شپې بار وتړئ سړځی ته چې دا یخ یې ووایي نو دی به سهار په خپله وایي چې خورۍ مې هلته دی دی ولګېده او بار یې اونې سره کلک وتړو ټوله شپه یخ وو چې سهار پیش شو بادشاه دې تپوس کوي وایي ښه وایه که نه څنګه چل دی وي شا قربان نیم خبر دی وایي ښه صحیح ده دی بوځئ بیا یې شپې ده چې دی نو هغه دی باندې وتړئ دا خورۍ خبر شو چې ماما یې راله نیولې دی او ماما به ما ښیي هر کله کې ماما به ما لازم ښیي به چې دا غلی زما خورۍ دی دی را سره خو دې ماما له اوس بندوبست پکار دی د ده وجلو پکار دی نو دا خورۍ ولګېده او په بله شپه باندې دې ماما پسې په سونر باندې راغی او راواوښ ورپسې چې راغی او یې کاته نو دې ونې سره تړلی دی نو دی ورته وایي چې ماماجي پرانیزمه دی نو ځو به هغه ورته وایي بس خو څه چل وکړه نو ګینې دی خو ما مړی پرېږدي مې نه هغې ورته وایي ښه خورۍ ولګېده چې ویې کاته نو په ده باندې میخونه والي وو په دې ماما یې ولا میخونه والي وو د ده د رایستو څه بندوبست نه کېدو نو دا خورۍ دا سوچ کړی دی چې دی دې ونې سره ولاړي او دا میخونه په ده ټکوالي دي دی به سهار ټیک په ټیک ما ښیي خو داسې چل وکړه چې توره د سره ده دا سر ترې نه وووه چې بس بېغمه شي دی ولګېده هغه توره یې راواغسته د ماما نه یې سر ووو هغه سر د ځان سره واغوسته او لاړ چې لاړ کور ته یې هغه سر ووړو دا خو د هغه هلک خور ده که نه د ماما یې خور ده که نه دا یې خورۍ دی نو چې هغې سر ته وکاته نو ورته یې ویي دا دې څه وکړو وی مورې نن خو دا یو سر مې در راړو او بله به دله دوه سرونه راتلو دې ماما به زه خولم چې هغه ځای کې دی دغلته دی زه به یې نیولم نو د دواړو نه به یې سرونه ول اوس ما نن د ده نه په خپله ووو او سر مې راړی دی کور ته مور ورته وایي چې بس چې څه دې وکړه هغه دې خو وکړو اوس داسې چل وکړه چې دا سر د دلته نه اوچت کا او چته یې خښ کا نه ورته وایي ښه نو هغه سر یې واغستو ویړو او په شاړه کې یې خښ کو بس کور ته راغی چې بادشاه دي او وزیران او نوکرانو سهار وکاته ولې سره تشه تنه ولاړه سر ورسره نشته هغه یې وایي چې یا خدای پاکه دا به څه کېږي سر خو ترې وړی خو چې دا ترې ووړه چا
دی هم شکي شو، شک کوي یاره داسې چل دی د دې څه بندوبست کوو، داسې بندوبست پې وکړو چې دی به په کټ کې واچو او بار به په بازار کې کیدو چې چا دې تنې ته ډېرو جړل نو اکه به د خپلي هسې معلومات نه کېږي. نو دی ولګېده هغه تنې په سر دغه کې واچوله په کټ کې او په بازار کې کټ کېښودو، ټوله دنیا را چلیږي او ګوري چې هغه یو غلی پکې نیولی دی خو سر ورسره نشتی، تشه تنه ده. دی خو په بازار کې پروت وي، خلک راځي ننداره کوي او ځي، او دی خو دا وزیر او بادشاه دا ویلي دي چې ده ته چا وجړل نو اکه به زمونږ غلي. دا راپورټ خو په ټول ملک کې خور شه که نه، نو دې خورۍ هم دا واورېده که نه که چا وجړل ورته ان اکه به زمونږ غلي، نو دا خورې خو خبر ده که چې زما ورور نن په بازار کې پروت دی او دغه سر ورسره نشته، هغې ته خو پته یې سر مونږ ښخ کړی دی. نو دا دې زوی ته وایي چې داسې چل دی چې زه ځمه نو د دې ورور ملاقات په وکړم نو بیا به راځم. دا ورته وایي، دی ورته وایي چې نه که نه مورې ته دې ورور له ستا تلو او ستا جړه دا یو برابر ده، دا یو برابر ده. نو چې څنګه ته وژاړې نو دقسې به دې ونیسي، نو چې دې ووایي نو ته به وایې چې د ما زوی کور دی، نو ما له کار څه لګوري خو زما. نو هغې ورته وي زه به جاړم نه که نه خیر دی، زه به لږ شم ورور ته به وګورم نو بس بیا به واپس راځم. هغه ته یې مورې پرېږدم دې نه که نه کار به راله نه ګوري. نو هغې ورته یې زه چې ورور خوا ته ځم نو دا به څه کېږي؟ وي ورګه تا له زه یو بندوبست جوړم. هغه ورته وایي ښه جوړ که راله. نو دی ولګېده او یو چاټۍ وکته، په هغه چاټۍ د ماستو نه ډکه کړه، د ماستو نه یې ډکه کړه او رایړه او دې مورلې ورکړه. ورته یې مورې دا چاټۍ به په سر کېږدي چې څه وخت د رور کټ خواته ورسي هلته کې به ځان راوغورځوي. نو چې راوغورځوي نو بیا جاړه، بیا جاړه. نو چې تا نه هغوی تپوس وکړي چې او بس هوی دا مړی خو هم ستا دی، نو ورته وایه زه مړي پسې نه جاړم، دا ماسته مې خرڅ له راوړي نو دا د مې خپه وښیه دا راپرېوتمه چاټۍ د ماستو ماته شوه، نو په دکه باندې به بچ کېږي. هغې ورته وایي ښه. هغه چاټۍ دې په سر کېښوده د ماستو او بازار ته ووته او د ورور کټ خواته یې ځان ورسو. هلته کې ډېر خلک را جمع و نندارې ته چې دا ورسېده د خیره سره. نو دې هغه دی کې ټکر وخوړه او چاټۍ ځمکې له لړه، چې لړه نو دې په ځان نه کېښودې، هلته رور ته جاړي، ماستو ته نه جاړي رور ته جاړي. نو بادشاه راغی، وزیر راغی، ورته وایي چې راشئ دا زنانه ونیسئ. هغه یې ونیسله. ورته وایي چې دا کټ موږ د دې لپاره ایښی دی چې دې کټ ته چا وجړل نو اکه به زمونږ غلي. هغې ورته وایي زه خو دې پېژنم هم نه چې دا څوک دی، او که دا زه جاړم نو زه د خپلو ماستو پسې جاړم چې دا ما راوړو چې دا به زه بازار کې خرڅ کړم. ماسته خو ما نه توی شو، چاټۍ ماته شوه، دلته دی په ننداره شوم چاټۍ ماته شوه. ته یې ښه. بادشاه وزیر ته ووایي چې داسې چل وکړه چې دا زنانه بوزه، یو چاټۍ وله ماسته ورکړه، یو چاټۍ وله پای ورکړه. دا به نن ځان له خرڅ کړي او هغه پای به مایه کړي، هغه به بله ورځ ځان له خرڅ کړي او دا ګناهګاره نه ده. بس دی ولګېد د خیره سره. بوډۍ یو چاټۍ په ترخ کې ونیوله، د پای یوه بل یې په سر کېښوده او کور ته راله. چې کور ته راله نو زوی ته ووایي چې بچې ډېر ښکلی چل یې راته ښولی و، چاټۍ مې وړې وه یوه، رامېړې دوه، وی په دې باندې بچ شوم، ګینې نیولې مې. ورته یې وی ګوره ما له ته چل وښو که نه، بغیر د دې نه کېده. ښه نو دا مور او زوی کور ناست دي او دواړه دا مایرس کوي چې ګوره ماما دې مړ کو نو اوس یوازې شوي، نو یوازې تا ته غلاګانې کول ډاکې کول شین دا ډېره ګرانه ده. هغې ورته وایي مورې نن بادشاه اډر داوم کړی دی که چېرې دا غلچا ونیسو نو نیمه بادشاهي یوه لور به وله ورکوم. اوس دې له څه بندوبست پکار دی.
نو مور ورته وایي چې زه خو په دې بندوبست نه پوهېږم، په دې خو ته پوهېږې او ماما دې پوهېده بس. او په کار دا چې ماما دې مړ شي د خیر سره. وی مور هغه ماما زما چا وجلې نه دی، ما خو په خپله مړ کړه که نه، د خپلې یرې چېرې دی به سبا ما ښایي نو هغه له مې چپه ورکړه. اوس داسې چل دی چې د بادشاه لور او نیمه بادشاهي به دا دی ورکوي، نو ما به اوس خلک لازم نیسي، هر څوک چې پرېږدي مې نه. نو بعد دی ولګېده، ماسخوتن د کور نه ووتو، یو هندو دی چې هغه بټیار و، د هغې دوکان هغې هندو دوکان ته لاړو، ورته یې وویل چې ما له چڼې راکړه، هغه به چڼې ریتولې. هغه ورته وایي چې دا شی چې دا وخت زه ور نه لکم، دا خو 2 بجې دي. ورته یې زمونږ چڼو تړه شوی دی او دا چڼې به لازم ته راکې او زه به یې کور ته وړم. ور هغه لړکی نه یو کړکی دی چې هغه دې دوکاندار کلاو کو او په هغې کې چڼې راواغستې او دلې ورکولې. نو دی ته یو بچی پرې ولاړ دی، دی ورته وایي چې لغونده کې لاس ترې رابار که ما ته خو نه رارسي چڼې. نو د لاس نور ور دغه کړی دی او هغه د لاس کلک نیولی دی چې داسې ولې ونیسو او توره یې راواغسته او په دې ویښ کې یې ووو. چې ویوو نو لاړ، چې لاړ لاس یې کور ته ووړو، چې سار شو د خیره سره بټیار رابار شو هندو او ټولو خلکو ته وایي چې دا بادشاهي ده، دې ته وګورئ زما دې لاس ته، دا مانه بېګا هغه غل والی دی او دا لاس یې زما وړی دی. نو تاسو صرف دې ته وګورئ چې دې کې به مونږ ژوند څنګه تېروو، دا څنګه بادشاه دی زمونږ چې دی یو غل نشي نیولی. بس خلک ډنډوره که ملک چې ټول ډنډوره شو او خلک ټول چې نن راووته باچا پسې لړ. بادشاه ته یې وویل چې دې لږ ته وګوره، هغې غل بېګا د ده نه لاس والی دی او داسې چل دی چې موږ نور تا نه غواړو، موږ ځان له بادشاه خوښو او په دې تخت باندې کینو او تا خو هېڅ دې ونه کړه، دا دی ای د ولاړ دی بوډۍ او غل نشته. نو که چېرې بادشاهي په دې حساب باندې ته چلې نو زموږ ورته ضرورت نشته، ځکه چې غلاګانې هم ټولې وشوي، کورونه هم ټول وویلی شو، بېعزتۍ هم د خلکو وشوي، یو غل ته نشي نیولی. بس بادشاه هم ډېر زیات غصه شو، ای ته وي چې ځئ په دې 2 ورځې کې به درې نیسم. صحیح به دی ولګېدو، بادشاه کور ته راغی او کور یې ښځې ته ووایي چې دغه شان چل دی او غل د ډېر ښکلي هلک نه لاس والی دی او ډېر زیات پرې خفه یم، نو پر دې څه کېږي؟ هغه ورته وایي داسې چل دی چې لړ شه ډنډوره وکړه، که دا هلک چا ونیسو نو نیمه بادشاهي یوه لور به وله ورکوم. بس دی ډنډوره وکړه، چې ډنډوره یې وکړه خلک را جمع شو. اوس د شپې هر سړی ګرځي وایي غل به ګورم، دی وګرځېده راوګرځېده خو څه اندازه یې ونه لګوله. بله ورځ باندې د بادشاه لور اعلان وکړو چې بلکل به په کوڅو کې به څوک نه ګرځئ، دا غل به زه یوازې نیسم، ځکه چې زما واده به غل سره کېږي. بیا دا چله چې دی غل به زه په خپله نیسم او په خپله به وله سزا ورکوم. په بله شپه باندې د بادشاه لور ولګېده او بار راووته، ګرځي را ګرځي په کوڅو کې او دا هلک وله مخې له ورغی. چې دی ورغی نو دی ورته دا جینۍ ورته وایي چې ودرېږه، څوک یې؟ ورته یې وایي چې وي زما نه ګډې روکې شوي دي، زه په هغه ګډو پسې ګرځم، خو چې دا ته څه پسې ګرځې؟ ورته یې وایي زه چې څه پسې ګرځم نو هغه هم تی. وایي زه څه یم؟ زما نه خو ګډې روکې شوي دي او د ورځې ورپسې ګرځم او د شپې ورپسې ګرځم، ان زه خپلې ګډې ګورم او چې ته څه ګورې؟ هغې ورته وایي زه غل ګورم. غل ګورم نو بیا به چې دی نو زه ځان د واده نه بچ کوم، او که چېرې غل مې ونه موند نو بیا خود چې دی نو که چا غل ونیسو نو هغه ته به ودېږم. دی ورته وایي ښه راځه، وایي پرېږده مونږ غل، راځه ته بیا هم زه به ګډې ګورم ته غل ګوره.
سه به دی لګېدلي دي روان شوي دي چې روان شوي دي خو دا جینۍ په ده باندې شک کوي چې هم سړی هم دا دی بل نه دی دی روان کړی دی د کور په طرف د کور په طرف باندې روان کړی دی او دې لږ ته دا جینۍ وایي چې ته دا لاس ماله راکړه ته یې غل ګورې ته به زما نه وتښتي نو هغه لاس چې کوم د هندونه د والی نو هغه لاس د سره و نو هغه لاس یې د دې منګول کې ورکړو نو دې هغه لاس داسې نیولی دی نیولی دی بس د سره روانه ده چې دی دواړه روان دي نو دا جینۍ ولګېده دا غلې کور ته بوته چې بوته نو پلار له آواز ورکړو چې داجي غل مې راوست یې کم دی اوس په دغه تلو تلو کې چې دی نو دې ته واپس تللی دی دا لاس دې سره روغ غلې غونته کې ورځوان کړی دی هغه لاس هغې کلک نیولی دی ویی د غل مې راوست داجي وی کم دی وی دا دی وی کم دی هغې چې داسې شاته وکاته نو غل نو وی داجي ما وګوره وی دا لاس دا دی ماله راکړو دا د هغه لاس و که دا څنګه چلو هغه ورته وی داسې چل دی چې دا لاس کم دی که نه دا د غل نه دی دا دکې غل د پلاني هندونه والی دی او دا اکه لاس ته یې تالی درکړه په لاسو کې او تی را رسخت کړي هغه دنه په دې لاره کې پاتې شوی دی تا سره راغلی نه دی بس جینۍ خفه شوه ډېره زیاته چې یا خدای پاکه دا څه وشو بله ورځ سهار بیا چې کوم دی نو اعلان وشو د وزیر لور اعلان وکړو چې دا غل به زه نیسمه او دی به زه په خپلو لاسو ګرفتاروم او څوک به د دې څوکای بل څوک نه کوي دا به یو واحد زه کوم چې بله ورځ شوه شپه شوه د وزیر لور چې دی نه ګرځي دې پله دی ګرځي دواړه مخې له ورله یو بل له دې جینۍ ورته یې ودرېږه په دغه ځای دا وخت څه کوې چې ته ګرځې خو هغه لوم تی هغه ورته وایي چې غل نیمه خر رانه روک شوی دی هغه پسې ګرځمه او مومه مې نه نو کیدای شي که چا بار را شړلی په دې لارو که څوک یې نو وبې نیوم دا جینۍ ورته وایي چې ښه نو ته خو خر ګورې او زه غل ګورم نو ته وایه زما نه خر روک شوی دی نو زه روک شوی به دنه نو صاحبه دی دواړه ګرځي دی دواړه په کوڅو کې ګرځي نو دغه دی کې یو نالی ده یو ګنده غونده کې نالی ده چې دا هلکو په دکه نالی په دې څنډه باندې روان دی او روغ غونده کې ځان ور وښویو چې ور وښویو نو دی ټول د الله څخه شو چې څخه شو نو دې جینۍ ولې لاس ورکړو ریخ کو چې ریخ کو نو دی ورته وایي چې یاره داسې چل کوو د جومات ته ځو دا کپړې به زه وباسم دا به صفا کړم بیا به خیر د لوندې واچوم خو دا اوس خو زه ډېر بد حال کې ما نو دی دواړه دې جومات ته رادننه شو چې جومات ته رادننه شو د خیره سره نو دا هلک دې جینۍ ته وایي چې دا کپړې دې ماله راکړه دغه به زه واچوم دا خپلې کپړې به زه ووینځم بیا به ته خپلې کپړې واچې نو بس بیا به ځو دې ورته وایي ښه صاحبه دا جینۍ ولګېده د ځان نه کپړه تاو کړه ځان په پرده کې کو او خپلې کپړې دله ورکړي او هغه د واچولي او هغه خپلې کپړې د صفا کړي ووینځلي چې ووینځلي نو دا هلک د اوبه خلاصې شوې اوبه نشتې نو دې جینۍ ته دا هلک وایي چې دا چل وکړه د ډنګلی په هغه سر کېنه نو دا خو ښځه ذات نالړه نه په ډنګلی په سر کېناسته او ډنګلی ګورې هم دکه د هغه تاسو ته مې ویلي چې دې سر ته پړې تړلی هغه سر ته یې وله ګټه ایښي نو دا بوکه په کته کي نو هلته چې بوکه څنګه د اوبو ډکه شي ټیله وله ورکړي نو بوکه بیا په خپل سمې بره راځي دې ته ډنګلی وایي نو دی ولګېده دا جینۍ چې هغې ډنګلی باندې سوره شوه او دا په بره لړه او دا بوکه کته لړه نو دکه دی کې دا ډنګلی ده وتړله چې ډنګلی وتړله نو دا راته نو همه چېرې کپړې د جینۍ یا څه خو بس لکه دې ډنګلی باندې دا کېناسته او دغه یې وتړله ډنګلی یې وتړله او ده ورته وویل هغه غل زیمه یا بل نه دی اوس سهار کېږي دکه جومات ته استاد جي مخکې راغی چې راغی او ویې کاته په ډنګلی باندې خو کس تندی ورته اوازونه کوي
چې استاد خبره ور خو استاد چې ته ټینګه هغه تختی اخو دا خو جوړ پیریان دي سبا استاد خو لور موزیک کو او دا جنای چې کوم دا ډینګلای را پاسه ده بیا خو رڼایي راله جومات ته خلک راغی دا بانګ والا مخکې راځي دا موز والا چې دا وروستو راځي چې خلکو وکاته چې وا دا خو زنانه ده نو دې ورته وایي چې خدای خاطر وکړي دا ډینګلی پرانیزئ چې زه کته در کوزه شم شابئ نه ډینګلی هغې پرانیسته دا په کته باندې راله چې راله هغې ته څادر مادر تاوې کو ورته یې وی یې څوک وی د وزیر لور یم صیبا نو دا جنای چې دا نو دکې جومات خلکو وزیر کوڅې ته راوسته پرېښوده جنای خو دننه لړه کور ته پلار ته تپوس کوي چې ښه څنګه چلې وي دا جي بس الله ته نشم ویلی هغه سره چې کومې کارونه دي دا انګریز سره هم نشته دوره پوهېږي په هر څیز باندې بادشاه لور هم بېعزتي وخوړه او دې وزیر لور هم بېعزتی کې کور ته راله او غل چې دی نه کور ته لړ چې کور ته لړ نو مور ته یو کیسه وکړه چې مور یې هغه بله شپه مې د بادشاه لور پړه کړه نن شپه بېګا مې د وزیر لور پړه کړې ده اوس به کور ته تلي نو هغې ورته وایي بچی نو دا ته چې دا کارونه کوې د دې به اخر کېږي څو ویلې دې به هېڅ نه کوي درنګ نه بس زما اخري کې به مرګي وزیر چې لاړ کور ته دا جنای چې د وزیر لوړه نو پلار ته خبره وکړه ټول حال والي ورته ووي وزیر راغی بادشاه ته ووي بادشاه ووي چې یاره د دې خو څه حل په کار دی وزیره بادشاهي هم موږ نه ځي ته به دغه شان ناست یې زه به ناست یم دا کوم به سار بیا راپاسي هغه ورته وي ښه دا هلک چې کوم دی نو د دې مور ته ووي چې مورې بادشاه ویلي دي که دا غل چا ونیسو نو زه به له نیمه بادشاهي ورکوم یوه به له لور ورکوم نو دا د چل کومه چې په خلکو باندې ځان څه نیسمه خو په دې بادشاه باندې ورځمه ورته به ووایم چې تا اډر کړی دی چې دا غل که چا ونیسو نو زه به له نیمه بادشاهي یوه لور ورکوم هغه غل زیم نو بس بیا د بادشاه خوښه ده که ما له هغه لور راکوي او که وژني مې ومو مور ورته وایي ښه بس ستا خوښه ده بچې زه خو نه پوهېږم په دې کارونو صیبه دی ولګېدو او بادشاه له لړ چې لاړ نو بادشاه ته یې ووایي شاه قربان تا ویلي دي که دا غل چا ونیسو نو یو لور او نیمه بادشاهي به له ورکوم هغه ورته وایي یاو نو یې شاه قربان ګرځئ ورپسې څه له خو هغه غل زیم هغه ورته وایي ته نه ورک شه زه مخ په نه که دې ده نه صیبه نو دا هلکې راوشاړو چې دا هلکې راوشاړو نو دې بادشاه خو دا اډر کړی و که نه د نیمې بادشاهۍ د یوې لورو نو بله یو بادشاهي وه چې هغې ته خبر ورسېدو هغې بادشاه یو خط ولیکو او دې بادشاه له یې راولېږو چې شاه قربان دا څنګه ستا بادشاهي ده او دا څنګه طریقه ده غل پکې یو نشي نیولی او کې بادشاهي خط خو ده وکوتو نو دی وایي چې خدای پاک اوس ده له به څه جواب ورکړي چې څه دي خوا مونږ کې دي دا لږ په بله ورځې باندې بیا راغی او ده ته یې ووایي چې ګوره شاه قربان دا غل زه یم که نه نو دا بادشاه دې هلک ته وایي چې تا سره څه ثبوت دی هغه ته شاه قربان یو شپه د بادشاه لور بار راوتې وه ګرځېده یو لاس وله ما ورکړی دی په لاسو کې هغه لاس چې کوم دی نو هغه مې د پلاني نه راوړی ورته یې ویې ښه بله شپه باندې د وزیر لور وه هغه مې ډینګلی ته خېجولې وه بادشاه شکي شو چې یاره دا سړی خو جوړ په څه چلې اوس دا بادشاه دې هلک ته وایي چې ګوره موږ دوره وشرمېدو او دوره بېعزته شو چې پلاني بادشاه ما له خط رالیږلی دی چې ته غل نشي نیولی او دا څنګه بادشاهي ده ستا او دا څنګه وزیري ده نو مهرباني وکړه که نشي چلولی نو شاته یې واله که دا دې وي دا خط ته واله دا دوره موږ وشرمېدو هغه ته یې راکړه دا خط ماله
نو د بادشاه نه هغه خط ده واغستو او د بادشاه نه ووتو. هغې بادشاه پسې لړو، هغې بادشاه پسې لاړو او د ځان سره دا سپین مالوچ چې کوم دی نو د کپړو سره تر خپو پورې او تر سره پورې د سترګو یې پکې راو جوړ کړی دی، بس نور باقي دی په مالوچو کې پټ دی. او هغې بادشاه کرے لړ دننه او د شپې د هغې کمرې ته ځان ورساو. چې وی رساو دی ښځه خاوند په کمره کې دي، ده ول اواز ورکړو، دی پاڅېدو، ورته یې وی څوک یې؟ وی عزراییل یم. عزراییل یم او تاسو پسې راغلی یم او روح ته نه اخلم او دواړه په جدا جدا کټ کې سملی. هغه یې راپاڅېده، کله روح دې له په خپو باندې پرېږدي چې یو خو ته غوار وکړه، موږ خو لا سلیدلي نه دي، موږ خو اوس واده کړی دی او وایي موږ خو لا د دنیا سوري واړه نشته، نور څه نشته، دا ته ولې داسې کوې؟ هغه ورته ویې بس ښه داسې چل وکئ چې دې پله راشئ دواړه دا دی ودرېږئ. دی کره یو بکسه پرته وه، هغه بکسه یې راواغسته، دا دواړه یې پکې سملول، دې کې سملی. ای خو د عزراییل یې اورېدلي دی، خو هر څه کوي اوس. نو دی په هغې بکسه کې سملاستو دواړه او سر یې ورپسې بند کو. هغه بکسه چې کومه ده هغه ده په شا راواړوله او نیغ په نیغ یې دې بادشاه له راړه. ورته یې شاه قربان دا هغه بادشاه دی چې تا له خط رالیږلی وي، دا کلاو کوي دا بکسه. چې بکسه یې کلاو کړه نو دی ته دواړه رابار شو او بادشاه ځان سره په تخت باندې کېنولو او دې بادشاه ته وي چې شاه قربان اوس دې ومنله، دا اکه بادشاه دی چې تا له خط رالیږلی و، نن مې له ښځه خاوند راوستو او دواړه مې راته په تخت باندې کېنولي دي. اوس څه کې؟ هغه ورته وي داسې چل دی چې نیمه بادشاهي یوه لور دکه بادشاه ده ته وایي چې ما تاله درکړو، ته خو ډېر بهادر ځوان یې، ستا خو مړول نه دي په کار. دا وګوره د کوم ځای نه دي بادشاه ښځه خاوند دواړه په بکسه کې بند کړه، ماله دې راوستو. نو چې ته دومره بهادر یې نو ستا وجل نه دي په کار، ستا ساتنه په کار ده. نو نیمه یې وله بادشاهي ورکړه، یوه یې وله لور ورکړه چې وزیر خبر شو چې بادشاه خو دغه شان چل وکړو، نو د وزیر د لور خو هم بېعزتي شوې ده که نه. نو وزیر ووایي بادشاه ته چې شاه قربان تا خو خپله لور ورکړه او زما لور چې دا خو هېڅوک نه کوي، ځکه چې دا خو تر ملکونو پورې زمونږ بېعزتي وشوه، خو داسې چل به وکړو چې زما دا لور هم دې لک له ورکړه. نو بادشاه ولګېدو، خپله لور یې وله هم ورکړه، د وزیر لور یې وله هم ورکړه. هغه بل بادشاه چې کوم و هغه وله ډېر زیات انعام هم ورکړو، چې کوم یې راوستی و په بکسه کې ولګېدو، انعام ورته میلاو شو، دوه ورته جینکۍ میلاو شوې. او دا کیسه مې ورته وکړه د ماما او د خوريي، د ماما د خوريي کیسه وه او ما درته وکړه او تاسو یې بیا واورئ. که چېرې خوښه ني نو نیټ زر بندوي، که چېرې خوښه یي نو سر ته یې ورسوي، ځکه چې زما هرې کیسې باندې ستاسو خرچه کېږي، نو چې ستاسو دماغ یې اخلي او تاسو وایي چې ډېر ښه ده خو غږو، که چېرې دماغ دې نه اخلي که نه بس بټن وله ووه، ځان له پیسې مه خرچ کوه. نو کیسه مې راته وکړه او الله تعالی هم ښه ساته، خدای پاک ورڅه کوه ما. او داسې چې مازغو ته کیسه راځي نو درته بیا کومه، خو هغه نورې کیسې چې کومې دي نو لا مازغو ته مې راغلي نه دي او ډېرې ښکلې کیسې وي، خو چې ستا د مازغو نه کم پله تللي دي. نو زه ډېر سوچ وکړم داسې وکړم مامورې داسې به داسې به نو هغه زه تر سمنده پورې ورسوم ځان سره، خو بیا یې دغه دی کې کینسل ځکه کومه چې دکه دی کې زه ودرېږم چې اوس مخکې څه ووایم. نو دغه کیسې دي که چې دا زمانې مازغو ته رالی، ډېرې ښکلې کیسې دي، انشاءالله چا به راته کومه او خفه کېږئ ما. او خپلې بچی ته سلام کوم او ستا میسج چې کوم دی نو هغه ما واورېدو، خو دا چې څه تا ویلي دي نو دا ګورې کوه ما، ځکه چې پیسې جمع کول په کار دي. نو زه به دې راغواړم د زوی واده له، نو چې تا سره پیسه په جیب کې وي نو چاته په ما باندې خرچه کړي نو ته بیا په څه راځي. خو دا مهرباني وکړه چې پیسې جمع کړه ځان سره کېده، انشاءالله چې زه به دې راغواړم، دې واده له به دې راغواړم. او دا ستا لپاره یو بانه ده چې پاکستان کې واده دی زما د ورور او هغې له ځمه، انشاءالله چې راځي به ملاقات په خدای پاک وکړي، خفه کېږه ما. او زما له طرف نه لویو وړو ته ستاسو په کور کې ټولو ته دوا سلام او شپه په خیر او الله مل شه. د خدای په امان.